د بریال ټیوب قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. زه نن ډېر خوښ یم چې د هیواد یو سمسور ولایت ته راغلی یم. اوس فعلا زه د لغمان ولایت ګلبیلې سیمه کې یم چې دلته داسې یو ښکلې منظره ده چې هاخوا ته هم د سیند یخې اوبه روانې دي رڼې او شاته هم د سیند اوبه روانې دي او شاوخوا ډېره ښکلې منظره ده. غواړم چې تاسو ته په همدې ښکلې منظره کې د مرحوم استاد صدیق پسرلي صاحب یو پسرلنی غزل درته وړاندې کړم په دې هیله چې خوښ به مو شي. له ډېره نزاکته په نخرو راځي بهار د ناوې غوندې بڼ ته چې ورو ورو راځي بهار. له ډېره نزاکته په نخرو راځي بهار د ناوې غوندې بڼ ته چې ورو ورو راځي بهار. هر بوټي سر له خاورو راجګ کړی پورته ګوري د وریځو غوندې ښایي چې په غرو راځي بهار. د ښار په کږلیچونو کې مه ګوره همدمه د ښار په کږلیچونو کې مه ګوره همدمه په دښتو مشغولیږي په میرو راځي بهار. او جمال وی له جلال سره مدام غاړه غړۍ جمال وی له جلال سره مدام غاړه غړۍ د غرونو غیږ ته لویږي په درو راځي بهار. او نظر چې اوچت وي له خزانه څه ویریږي نظر چې اوچت وي له خزانه څه ویریږي دا هره شپه په شوخو ستارو راځي بهار. د حسن تصور به وي د وریځو په ډولۍ کې د حسن تصور به وي د وریځو په ډولۍ کې ماښام چې د اسمان په کنارو راځي بهار. د هر بوټي په څانګو کې چې خاندي سل ګلونه د هر بوټي په څانګو کې چې خاندي سل ګلونه ښکاریږي د بلبلو په زارو راځي بهار. له ډېره نزاکته په نخرو راځي بهار او د ناوې غوندې بڼ ته چې ورو ورو راځي بهار. ډېره زیاته مننه. هیله ده چې د خوښې او پام وړ مو ګرځېدلی وي. بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه